او د افسوس خبره ده، د افسوس مقام چې ډېر مستشرقین او یهود و نصارا زمونږ د پیغمبر دومره پیژني چې بعض مسلمانان پکې د هغه عمره نه پیژني. هغوی تاریخ ګوري، لټون کوي دا سړی څوک و، ده سره دا ولې دا خلک دومره مینه کوي، د ده په نوم ولې خلک ځان قربانوي. ځکه ته اوس هم هغه د تاریخ کتابونه راولئ چې د انګریزانو لیکلي او یهودو نصاراو، نو په هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وي، لازم پکې د تذکره وي. او د هغوی په میوزیمونو کې او د هغوی په غټو غټو پروګرامونو کې دا بینرې لګېدلي چې دا په تاریخ کې یو غټ شخصیت تیر شوی. دا جدا مسله ده چې مني نه مني، دا بله مسله ده، خو پیژني دا سړی چې دا څوک و. ځکه چې یو سړی چې دا دعوه کوي چې دا په تاریخ کې غټ شخصیت تیر شوی دی، نو ده نه دی خبر. د دې سړي دشمن چې دا دعوه کوي چې دا سړی غټ شخصیت تیر شوی دی، خو خبر دی ته که نه. او یو مسلمان د دې نه دی خبره چې دا پیغمبر یعنی څنګه ژوند یې تېر کړی دی، دا څوک و، کوم ځای کې پیدا شوی دی، کوم ځای کې مړ شوی دی، څه یې کړي و څه یې نه دي کړي، دی نه دی خبر. صرف دغه دا همدا غټه خبره چې دا ورته یاد دي چې زموږ د پیغمبر نوم محمد او دا کلمه ورته یاده ده بس، او نور اخوا خیر خیریت.